ته ته مې ومنلې دا واقعي خبره ده ملګرو دومره شهیدان مې په خپل لاس راکده کړه تر دېشتو پورې ما شهیدان راکده کړه ننګرهار سیمې ته راغلی یم د ملګرو نه پوهېږم او زه ډېر نارامه یم کونړ ولایتي سیمې ته راغلی یم تر څو د مې د هېوادوالو پوښتنه مې وکړه دغه ټول ټول ماشومان داسې ګورې خدای دې زما په وطن باندې دغسې آفتونه بیا نه راولي او د دې ماشومانو پوښتنه مې وکړله ملګرو بس کومې برخې ته لاړ شئ زما په وطنوالو باندې د خدای رحم د ناروې نه راغلي وو عبدالله نظامي او محترم شیرزاد صاحب او حاجي صاحب محترم له دې سره یې دوی کونړ څوکۍ ولسوالۍ ته مرسته راوړې وه د دې د احسان ډېر ښه راوړی یم زما په ولس باندې رحم پکار دی زما د ولس لاسنیوی پکار دی پیغام مې دا دی چې زما د ولس سره باید همکاري وشي ځکه چې دا ولس لاسنیوي ته ضرورت لري د ناروې د ځوانانو نه ځانګړې مننه چې د افغانستان په خلکو د افغانستان هغه ځوانان چې په ناروې کې اوسېږي او مسافر ځوانان دي له هغې نه د زړه د تله مننه کومه ملګرو پیغام مې دا دی چې دوی دا مرسته راوړله او په خپل لاسونو باندې تقسیم کړله ما ته ډېر ویاړ راوبخو زه اکثره وخت په میډیا کې وایم چې کاریاب ته مرستې مه رالېږئ خپله راشئ د خپل انډیوال په استازولۍ باندې د خپل ډلې په استازولۍ باندې او په کونړ کې د کونړ بېچاره او غریب ولس ته دا مرستې توضیح کړئ حاجي صاحب مهرباني که ته څه ویل غواړې مننه قربان دې شمه ډېر یو پیاوړی ډېر ځواکمن ماشاءالله سړی ده کاریاب صاحب زه به ووایم چې دغه مرستې د ناروې د ځوانانو ټولنې بلکې ټولو ځوانانو ورسره نورو کسانو هم دغو بهر میشتو صرف د ناروې مسافرو دغه مرسته راوړې وه ما سره دا د دې ځای مسؤل د حاجي صاحب شیرزاد صاحب دا ټول را سره وو څه مرستې چې لرلې هغه مو تقسیم کړلې پیغام را لرم برابري چې دا خبر راشي دغه پیغام لرم د کونړ ځوانانو ته خصوصا دا خپل هم د کونړ دا خارج میشتي ځوانان تاسو هېڅکله نه هېروي دا چې زه دلته راغلی یم دا د دې ګواهي کوي چې زموږ په زړه کې ځای لري زموږ دغه ټول د ملت غم ده دا دروند غم ده هر کله چې دغه پېښه وشوه ما خپل داس کار هر څه پرېښودل راغلم د خپل وروڼو تر څنګ څه مې چې وس کې و چې شی وه یو کپله ډوډۍ مې ورسره شریکه کړل او راغلم څه مې چې وس کې ورته راټول مې کړل دغلته مې ورته راورسول او هر څوک چې مرستې راوړئ د کاریاب په نوم باندې مه رالېږئ پیغام مې دا دی چې خپله دغسې راشئ لکه دا ټول ژوند چې د ناروې نه راغی او دلته یې مرستې توضیح کړلې ما ته هیلهمندي راکړله محترم شیرزاد صاحب هم راغلی دی ورسره حاجي صاحب ورسره راغلی دی کونړ کې په څوکۍ کې مرستې توضیح کړلې تاسو ته بیګ لا بیګ ریسپیکټ خدای په عزت لره چې کاریاب ته مې ویاړ وبخو کوم مرستې مې رانه وړی یا وسې راسه په دې غم کې ودرېدلی نو ما ته ویاړ رابخئ ډېره مننه حاجي